ټول خواږه د رقیبانو چمته موړه په من هم سپیرزونه وکه یاره د چترال په دنداسه دي شونډې سرې کا د رنجو خال دي فزنه وکه واه ډېر ښه تشر بیا ووایه. احتجاجه بله لار مې نه موندله. واه احتجاجه بله لار مې نه موندله. احتجاجه جستا لاره مې کړه خپله. احتجاجه تا کې څومره لوی طاقت دی. احتجاجه ټولو خلکو ومنله. واه مونږ چې په دې حال باندې ناست یو نو یخ دی بهر واورې ورېږي او زه غواړم چې د شهید خان شایست صاحب نه تودې غزلې او توده کلامونه واورو. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. جی مینوالو د خپل رور خپل قربه حمید الرحمن همدرد لخوا په درود سلامونه ومنئ. شهید خان شهید صاحب څوک چې د هیڅ تعارف محتاج نه دی. راغلی دي نن زما څنګ ته زما خواته راغلی دي زما تپوس ته راغلی دي. شهید خان شهید صاحب نه به خوندور کلامونه هم اورو ولې چې زما مونږ چې په دې حال باندې ناست یو نو یخ دی بهر واورې ورېږي او زه غواړم چې د شهید خان شهید صاحب نه تودې غزلې او توده کلامونه واورو. نو راځئ چې ټول په شریکه ته خوندونه ورو. ارشاد. که یاري کوې د زړه نه وکه یاره. که یاري کوې د زړه نه وکه یاره. که یاري کوې د زړه نه وکه یاره لږ د خپل مین پوښتنه وکه یاره. واه لږ د خپل مین پوښتنه وکه یاره. که یاري کوې د زړه نه وکه یاره لږ د خپل مین پوښتنه وکه یاره. ټول خواږه د رقیبانو چمته موړه په موږ هم سپیرزونه وکه یاره. ډېر ښه ټول خواږه د رقیبانو چمته موړه په موږ هم سپیرزونه وکړه یاره. ټول خواږه د رقیبانو چمته موړه په موږ هم سپیرزونه وکه یاره. د چترال په دنداسه دي شونډې سرې کا د رنجو خال دي فزنه وکه یاره. واه ډېر ښه تشر بیا ووایه. د چترال په دنداسه دي شونډې سرې کا د رنجو خال دي فزنه وکه یاره. ته د سوات د مڼو نرخ اول معلوم کا بیا د شونډو مې غوښتنه وکه. واه ډېر د مڼو نرخ اول معلوم کا بیا د شونډو مې غوښتنه وکه یاره. دا کیدای شي چې سبا حالات بدل وي. همدرد صاحب شعر دی. دا کیدای شي چې سبا حالات بدل وي نن د وخت د لاس وهنه وکه یاره. دا کیدای شي چې سبا حالات بدل وي نن د وخت د لاس وهنه وکه یاره. دا شاهد به د قسم د بچا مړ کی لږه ډډه اوس د دنه وکه یاره. واه ډېر ښه د دنه وکړه یاره. یو کلام درته بل چې احتجاجه بله لار مې نه موندله. واه احتجاجه بله لار مې نه موندله. احتجاجه جستا لاره مې کړه خپله. احتجاجه تا کې څومره لوی طاقت دی. احتجاجه ټولو خلکو ومنله. واه ډېر ښه. احتجاجه تا کې څومره لوی طاقت دی. احتجاجه ټولو خلکو ومنله. احتجاجه د منظور نه مې زده کړې احتجاجه وس دې اړوم په بله. واه ډېر ښه. احتجاجه د منظور نه مې زده کړې احتجاجه وس دې اړوم په بله. احتجاجه خور پښتون دې را یوځای کړو احتجاجه لا ټکه تر کابله. ډېر ښه دا شعر بیا ووایه. احتجاجه خور پښتون دې را یوځای کړو احتجاجه لا ټکه تر کابله. احتجاجه د غاصب د لارې خڼ شوې احتجاجه جو بس دغه دې کوله. ډېر ښه یاره. احتجاجه د غاصب د لارې خڼ شوې احتجاجه جو بس دغه دې کوله. احتجاجه خپل شاهد به را سره وي احتجاجه اوس به ځو تر خپل منزله. ډېر ښه احتجاجه اوس به ځو تر خپل منزله. ډېر خوندور. جی مینوالو دا شهید خان شهید لکه څنګه چې ما وړاندې هم ویلي و چې د سب تعارف محتاج نه دی. زما په د مشال ټي وي په شیشه باندې تاسو بیا بار کتلی دی. نن یو ځل بیا تاسو وکتو او خوندور شعرونه ته هم تاسو واورېدو. په هغې کې روماني شعرونه هم وو په هغې کې انقلابي شعرونه هم وو او هیله ده چې تاسو به ترې خوندونه هم ډېر اخیستي وي سبقونه به هم ترې ډېر اخیستي وي. هم دې سره زموږ دا خپرونه پای ته رسي. تر بلې خپرونې پورې خپل رور حمید الرحمن همدرد شهید خان شهید صاحب او زاهد الله بیتاب صاحب ته اجازه ورکوي. په لوی الله مسپارم د خدای په امان.